د فلم په شروعات کې موږ د 12 کالو یو جنې ګورو چې لاغې نوم لیسا وي چې هغه یو وړی بیکرۍ کې کار کوي او د روټین په مطابق خپل کار ختم کړي او کور ته روانه شي. خو موږ د هغې د شکل نه اندازه لګولی شو چې دا جنۍ څومره خفه ده، ولې چې د هغې کور د جهنم نه کم نه دی. دراصل د دې کور ته روزانه یو سړی راځي او دې سره غلط کار کوي. خیر دا په سړک باندې روانه وي او سنسان سړک وي او هلته کې یو تور ګاډی ولاړ وي. کوم نه چې دا ویریږي او سایکل په تیزه وچلوي او ډایرکټ خپل کور ته راشي او هلته کې ودرېږي. چېرته کې چې موږ ته پته ولګي چې دا کور د لیسا نه دی، دا د دې د نیا کور وي او هغه یو خپل انډیوال سره اوسېږي او مورس هم دغه کس دی کوم چې روزانه راځي او دې سره غلط کار کوي. خو فلم ترونه مخکې که تاسو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ، دا چینل سبسکرایب کړئ، زما ټولې ویډیوګانې تاسو ته رسي او دا ویډیو هم لایک کړئ. خو دلته کې موږ ته دا پته لګېږي چې لیسا مور د 14 کالو په عمر کې خپلې نیا کور ته رالېږلې وه چې دا د خپلې نیا خدمت وکړي. خو لیسا دلته کې خپلې مور ته ټلیفون وکړي او ورته ټوله خپله کیسه هم وکړي. خو د دې مور په دې خبرو باندې بالکل هم یقین ونه کړي او هغه داسې فکر کوي چې دغه جنۍ دروغ وایي او دا واپس خپل کور ته راتلل غواړي او هغه ورته ووایي چې هر څه کې واپس کور ته رانشي او هلته کې ایسا راشه او د خپلې نیا خدمت وکړه او دغه خبره ورته ختمه کړي او ټلیفون کښېږدي. د لیسا زندگی د دوزخ نه څه کمه نه وي او هغه غواړي چې دغه زندګۍ نه بهر ته روزي. بله شپه چې کله دا یو ځل بیا خپل کار ختم کړي او کور ته راروانه شي نو دا یو ځل بیا هغه تور ګاډی په سړک باندې ویني کوم چې دې بیګا هم دلته کې کتلی و او دغه ګاډی هم راتاو شي او دې پسې شي په کوم باندې چې لیسا ویریږي او خپل د سایکل سپیډ تیز کړي او دغه ګاډی هم په تیزه مخکې لاړ شي. خو دا وګوري چې دغه ګاډی یو ځای کې دلته کې ولاړ وي او دا هغه ګاډی دا وګوري او هغې نه مخکې لاړه شي. خو اچانکه دلته کې یو سړی راشي او دا ونیسي او په زور یې دغه ګاډي دننه بوځي او ګاډي دننه دې سره زیاتې یعنې بدکاري وکړي. دغه ټول کار کولو نه پس ته هم دغه سړی یخ نشي او دا د دې سترګو باندې یو کپړه وتړي چې لیسا د دغه سړي شکل ویني او هغې نه پس دا یو ځای ته ځان سره روانه کړي. خو اوس لیسا ته هېڅ هم معلوم نه وي چې مخکې به دې سره څه کېږي او دا سړی چېرته بوځي او دغه شانې دا سړی لیسا د دغه ښار نه لرې یو کلي ته یې راوړي کوم ځای کې چې د دې کور وي. او دغه سړی یو ځل بیا دې سره زیاتې وکړي خو دې ته پته ولګي چې دا سړی یو سایکو دی. خو دغه ټول کارونه دې سره څه پیلی ځل نه کېږي. دغه بدکاري خو به دې سره د نیا په کور کې هم هغه سړي کولو او دلته کې مهمه دا ده چې دا سړی لیسا مړه نه کړي او نه ورته څه نقصان ور ورسوي او په څه طریقه باندې دلته نه وتښتېږي. او بیا موږ ګورو چې هغه سړی یو ځل بیا راځي او لیسا سره بدکاري شروع کوي. خو د هر څه باوجود هم لیسا دې سړي سره ډېر په طریقه باندې خبرې کوي او ورسره مینه هم کوي. تر اصل لیسا ځکه دا کارونه کوي چې دغه سړی په دې باندې یقین وکړي او بیا دې دا په څه طریقه وتښتېږي. بل خوا ته کې موږ د دې نیا ګورو چې دا د بیګانه نوي راغلي او دا پولیس سټیشن ته تللي وي او د دې باره کې رپورټ پولیس ته ورکوي او بیا پولیس انویسټیګیشن کولو لپاره ټولونه پیله د دې له مور کور ته ځي او د دې مور ورته وایي چې کیدای شي چې هغه خپلې انډیوالۍ سره چېرته تښتېدلی وي په کوم باندې چې دغه پولیس واوري او هلته نه روان شي. خو د دې وړه خور ورته راشي او ورته وایي چې زما خور به کله هم داسې قدم اوچت نه کړي، ضرور به هغه په څه مصیبت کې مبتلا وي او ورته وایي چې زما د خور مدد وکړه. هغې نه پس پولیسو هماغه بیکرۍ ته راځي کوم ځای کې چې به هغې کار کولو او د لیسا مالک هغې ته ووایي چې دغه جنۍ یو شریفه وه او ډېره محنتکش هم وه او هغه هېڅکله هم چا سره نشي تښتېدی. بل خوا ته بیا موږ لیسا ګورو چې هغه اوس هم هغه کور کې موجوده ده او له هغې په سترګو باندې پټۍ ده او هغه بیا هم کوشش کوي چې شیونه وګوري او زده کړي او کله چې دغه سړی یو ځل بیا د دې خوا ته ورځي نو لیسا دې سره خبرو کوشش کوي او د دې سړي په مخ باندې بار بار ورته لاس وخي چې دا سړی وپېژني چې شکل نه څنګه ښکارېږي او ورسره یو د دروغو کیسه هم وکړي چې زما یو بیمار پلار په کور کې پروت دی او هغه زما په انتظار باندې منتظر دی. دا خبره ورته ځکه وکړه چې دغه سړی په دې باندې خفه شي او کیدای شي که دا جنۍ پرېږدي او دا لاړه شي. خو دغه سړی کله هم د دې په خبرو باندې یقین نه کوي او نه دا پرېږدي. خو د لیسا یو غلط قدم اوچتولو باندې دغه سړی لیسا مړه کولی هم شي.
ول چې دغه سړی په 40 غنټې لیسا سره اوسېدو خو لیسا په دغه کور کې د خپل موجودګۍ ثبوت پردي او یو ځل تشناب په بهانه باندې هلته لاړ شي او په شیشې باندې خپل فنګر پرنټ هم ولګوي او هلته کې چې کوم بوټان پرته وي له هغې ډیزاین او کلر هم په دماغو کې ځان سره کیدي او یو شپه چې کله دغه سړی ودی نو دا راپاسېږي او ټلیفون راجګي او چا دا ټلیفون کوي خو دغه سړی پرې راپاسېږي او هغه لیسا ونیسي خو دلته کې موږ ته پته ولګي چې دا سړی ډېر زیات غوسه شو او دا چې کله لیسا مړه کولو والا وي نو دا ورته و چې ما صرف خپل بیمار پلار ته ټلیفون کولو او د هغې الناوال مې اخیستو او تو ویم چې زه په یو ځای کې یم او ډېره زیاته خوشحاله یم او چې پلار راته فکر ونه کړي په دغه خبرې باندې دا سړی لږ غونډې کې غلی شي او لیسا پرېږدي خو لیسا ورته وایي که تا زه پرېغوستم زه به خپل پلار سره لاړه شم او دغه ښار به م پرېږدم او زه به کله هم چاته ستا باره کې هېڅ هم ونه ویم خو دغه دوران کې په ټي وي باندې یو خبر راځي چې په دغه ښار کې یو کیلر دی کوم چې د تېرو شپږو میاشتو نه په دغه ښار کې ډېرې زیاتې جنکۍ مړه کړي دي دغه سړی چې کله دغه خبر واوري نو هغه وایي چې دا صحیح وخت دی چې دغه جنۍ زه ژوندی پرېږدم ولې چې پولیس خو ما پسې ګرځېږي او ما به راکابو کړي او پولیس خو دې وخت بالکل ما پسې ګرځېږي او لیسا خو زما مخ هم نه دی کتلی او لیسا ما پېژندی هم نشي دا ټولې خبرې سوچ کوي او بیا دا لیسا په خپل ګاډي کې کېنوي او لرې یو سنسان ځای ته راولي او ته وایي که پولیس تا نه معلومات واخلي نو ورته ووایي چې دغه سړی یو لنډی و او تک تور و او دغه خبرو کولو نه پسته دغه سړی دا په یو ځای کې پرېږدي او دلته وتښتېږي لیسا په منډه کې دلته نه وتښتېږي او خپل کور ته راشي او په دغه کور کې خپلې نیته کیسه وکړي چې زه چا غوا کړې ومه خو په دغه کور کې د دې په خبرو باندې څوک هم یقین نه کوي او د دې نیا پولیس سټیشن ته ټلیفون وکړي او ورته ووایي چې لیسا واپس خپل کور ته راغله او بل ورځ پولیس راځي او دې نه معلومات اخلي او بیا ورته لیسا خپله کیسه کوي چې هغې سره څه شوي دي خو په دغه پولیس سټیشن کې هم د دې په خبرو باندې څوک هم یقین نه کوي په کوم باندې چې لیسا ډېره زیاته خفه شي او په چغو چغو وژاړي او بیا چا سره هم خبرې نه کوي خو دلته کې یو پولیسه ښځه د بل پولیس نه د دې باره کې معلومات اخلي خو یو بل پولیس لري دې سره خواته ورشي خو لیسا دې سره خبرې نه کوي لري د خپل جیب نه له لور عکس راکاږي دې مخامخې کېږدي چې دغه جنۍ په دې معنی یقین وکړي او دې سره ملګري شي او دې سره کلاوي خبرې هم وکړي او لیسا ته ووایي چې تا سره څومره هم زیاتې وشو دغه ټوله کیسه ته ماته وکړه او زه به په تا یقین وکړم لیسا ورته ووایي چې دغه کس سره تور کلر کې ګاډی دی او په هغې کې سور کارپېټ دی او دې سړي په کور کې په پوڼو کې شین کارپېټ دی او ورته ووایي چې دغه په سړي په کور کې یو بیټ دی او هغې سره یو تومانچه هم ده دغه ټوله کیسه چې کله لیري واوري هغه پوه شي چې دغه جنۍ دروغ نه وایي او دغه کیسې اورېدلې نه پسته فوراً خپلو ملګرو ته ووایي چې په دې باندې اکشن واخلئ خو لیري چې کله د دې کور ته ټلیفون وکړي او د نه اجازه اخلي نو هغه سړی د دې پلار جوړ شي او ورته ووایي چې موږ داسې کولو نه انکار کوو لیري په دې باندې سوچ کوي چې دا څنګه پلار دی چې د خپلې لور باره کې ورته فکر نشته او دا واپس دې جنۍ ته راځي او د دې باره کې معلومات یې اخلي خو دغه جنۍ د دې باره کې کیسه هم ورته وکړي چې دې به ما سره زیاتې کولو او دغه پولیس په منډه راشي او دا سړی ګرفتار کړي بیا موږ ګورو چې لیري او د هغې نور ملګري د دې کیس ډېر زیات په سنجیدګۍ سره یې اخلي او په دې باندې ډېر ښه کار کوي او لیسا چې ورته کوم نشانونه د دې سړي باره کې ورکړي وو هغه ټول صحیح ثابت شو او دوی ټول دا فکر کوي چې دغه سړی کوم چې دغه جنۍ اغوا کړې وه هغه یو قاتل دی او دغه ټولې جنکۍ مړه کړي دي او دې نه پسته دا د لیسا جامې یو لیب ته لیږي چې هلته کې د دې لیبارټري وشي او چې کله دغه راپورټ واپس راشي نو دغه پولیس افسر ته پته ولګي چې دغه سړی دی چې قاتل او هغې نه پسته لیسا د دغه پولیس ګاډي کې کښېني او خپلې سترګې پټوي او داسې محسوس کوي چې زه هغه شپه په دغه ګاډي کې ناست وم او په کمو لارو باندې تللی وم لیسا بیا دغه ټول پولیس یو پېټرول پمپ ته راولي کوم ځای کې چې هغه سړي په ګاډي کې پېټرول اچولی وو او دا پولیس بیا یو کیمرې په مدد باندې ډېر زیات عکسونه راکاږي او په اخره کې دغه سړي شکل را معلوم کړي کوم چې لیسا دې ته ویلی وو او بیا د دې سړي پوسټرې جوړیږي او له ښار په مختلف ځایونو کې د هغې لګوي او بیا یې ورځ دغه پولیس هغه سړی هم وګوري او د نظیر راشي او ته وایي چې سر موږ به ستا د ګاډي یو عکس اخلو ولې چې دغه شانتې ګاډی په ښار کې ورک شوی دی او بیا دا پولیس له ګاډي بهر دې نه یو عکس واخلي او ته وایي چې ته وسلی شي او کله چې دغه عکسونه لیسا ته وښیي نو لیسا یې وپېژني او ته کنفرم کړي چې د ماکه سړی دی کوم چې زه کډنپ کړی یم او هغې نه پسته فوراً دغه پولیس له هغه سړي کور ته هم راشي او دغه پولیس د دې له کور بهر
په پوڼو کې هغه شین کارپېټ هم وګوري او د کور دننه چې راشي نو لیسا چې کوم ثبوتونه پرې غوستي وو هم وګوري او په شیشې باندې فنګر پرنټ هم وګوري کوم چې دغه ټول نشانونه هغې پرې غوستي وو او بیا دغه ټول ثبوتونه پس ته پولیس والا دغه سړي پسې وګوري او په یو ځای کې را پیدا کړي کوم چې په کلیام په سړکونو باندې ګرځېدو او په اخره کې دومره غټ مجرم دوی را پیدا کړي او ونیسي او هغې نه پس ته لیرې راشي او دغه خبر لیسا ته ورکړي او د لیسا دغه بهادرۍ باندې دغه ټول پولیس والا د دې یو ښه استقبال هم وکړي او دې نه پس ته بیا پولیس د دې یو خالا ته اواز کړي او د هغې په حواله کړي او لیسا سره دومره ډېر زیاتې په زندګۍ کې وشو خو د دې خالا ته د دې باره کې هېڅ هم پته نه وه او دغه لپاره دا لیسا نه معافي هم غواړي او بیا لیسا لیرې ته ډېره زیاته غاړه ورکړي او ورته ووایي چې ډېره مهرباني او دغه شانتې خپلې خالا او د خالا خاوند سره لاړه شي